السلام علیکم زما ګرانو کتونکو عزتمندو لیدونکو د سازینینه به تاسو ته څرګنده شوي چې نن یو وارې بیا د موسیقۍ یو محفل راجوړ دی او دا محفل په یو داسې ځای کې راجوړ دی د یو داسې هنرمند چې د دوی والد محترم استاد منور به کله د زاخیل استاد په دیره کې په مجلس کې نو هغه مجلس به پیکه پیکه و د هغې بنیادي وجه دا وه چې استاد منور چې خپل نوم یې بادامګل هغه د موسیقۍ په کلهمو رموزو باندې لاس بر و حالانکې عطایي او شوقیه فنکار دا زمونږ د افغانستان دا هنرمندان راغلي دي چې کله افغانستان کې دا حالات بلشان شوي دي نو هلته د هنرمندانو د ژوند ژواک ګران شوی دی دی راغله پېښور ته او په دې خاطر راغله چې دا هم د پښتنو سیمه ده او دا پښتانه هنرمندان دي پښتانه فنکاران دي نو پښتنو تل یو بل له چې دی په داسې وخت کې چې کله د مشکل امتحان وخت راغلی یو بل لاس ورکړی دی ټول که د هغه دي افغانستان پښتانه دي او که د دې دي پښتانه دي دا یو نسل یوه وینه ده په دې وجه دلته د دې ژوند لږ ښه تېرېږي ولې دلته چې کله دی راغلی دي نو د ځینې مشکلاتو د کړمو سره مخ دي او هغه مشکل د ټولو نه لوی دا دی چې افغان کډوال زمونږ د هیواد پاکستان نه او بیا ورسره د پېښور نه هم په هر صورت کې نو دی وباسي د دې نه مخکې مونږ یو پروګرام کړی و مونږ ورکړی و چې یاره که دا ټول کډوال لاړ شي خو هنرمند دې دلته پاتې کړي شي ځکه چې هلته د دوی ژوند ژواک ګران دی نو غواړم چې د استاد منور زوی رضوان صاحب چې په معلم صاحب مشهور دی دې سره څه خبرې اترې وکړم او بیا چې دی نو تاسو دپاره مې د ټنګ ټکور بند بنا هم کړي ده ما خو تشې خبرې یادولې خو معلم صاحب وایي نه څو سندرې به هم پیش کوو معلم صاحب ډېره ستاسو ده خو زما هم ده دا راته وایي چې پېښور ته کله راغلي او څنګه ژوند تېرېږي او تاسو د منور استاد چې کوم بچي نو آیا ټول راغلي دي که صرف تاسو راغلي یئ لږ د خپل کورنۍ دا تفصیلات دې کتونکو ته ووایه نو بیا به نورې خبرې کوو بسم الله قدرمنو لیدونکو سلامونه نیکې لږ احترامات دا هر څه د مخه د پېښور د څانګې د راډیو سینیر پروډیوسر لیکوال ادیب مخامخ را سره ناست دی چې د تعارف محتاج نه دی د ده راتګ ته خیر مقدم ورکلی وایم خدای مو راوله ستړي مه شئ دې زمونږ فقیر خانې ته د پښتو په اصطلاح دا واقعا د ستاسو حجره او دیره ده ستړي مه شئ په خیر راغلی مننه مسله یا سوال د ډېر ښه سوال وکړه کله چې په افغانستان کې د جمهوري نظام ړنګ شو او د نظام د ړنګېدو نه وروسته طالبان قدرت ته ورسېدل نو د 15 د اګست طالبانو قدرت یا د قدرت واګې په لاس واخیستې او په 18 نیټه باندې زه د ننګرهار نه د خپلو بچو سره په یو جوړه کپړو کې یو جوړه جامو کې د سپین بولدک د لارې د تورخم دروازه یا ګیټ بند و د ډېرو ستړو ستونزو سره پېښور ته راغلی هلته خو موسیقي نن سبا په نش حساب ده که زه تا ته ووایم دا لیدونکي د زما په خبره باندې مایوسه نه شي دلته هم موږ ته د سکون دپاره شرایط برابر نه دي ذهني دباو ډېر دی د کور کرایهګانې بیلونه مصارف داسې وخت راشي چې د کور خاوندان یا مالکین
دا خبره کوي چې تاسو تمنګ کرایه کور نه درکو. د پولیسو د یاري نه په بازار کې سم نشو ګرځېدلی. نن سبا تاسو ته پته ده چې د افغانستان افغانان د ټول پاکستان نه خاص کر نن سبا د سرحد د صوبې نه یا د KPK نه هم دوی ته د وتلو اډر شوی دی. خو زه به یوه عاجزانه غوښتنه داسې وکړم چې زمونږ په نن سبا کې افغانستان کې د شپې تېرولو دپاره د شپې تېرولو دپاره یا د موسیقۍ د ګرمولو دپاره هلته د خپلو بچو دپاره د دغې لارې نه یو مړۍ ډوډۍ پیدا کولو دپاره شرایط برابر نه دي. نو موږ پناه دلته راوړې ده چې یاره موږ به دلته په سکون زندګي ژوند تېر کړو، خپل بچي به سنبال کړو، د هغوی هغه د مالي لګښتونو لاره زمونږ د عاید منبع هم دغه یو موسیقي د همدې ته ناست یو. نو د چارواکو نه مو غوښتنه ده، سوال هم دی په عاجزۍ باندې، که نور افغانان ځي او هغوی ته ډیډلاین ورکړل شوی دی، نو موږ سره دې کم تر کمه د حکومت مینه وکړي زموږ د هنر او د موسیقۍ په خاطر باندې چې موږ لاعلاجه یو، بې سرپناه یو، دردمن یو، ستړې ستونزې مو ډېرې دي، بچي مو بې تعلیمه شول، د ډېرو مشکلاتو او ستونزو ښکار یو. شته دلته کار، تاسو کار روزګار شته؟ همدې ته راځم. دغلته موږ د دغه ځای نه تر ستاسو خبره په ګلاب بدله د دغه ځای نه موږ به پنجاب ته تر کراچۍ پورې داسې د اسماعیل خان دې منطقو پورې موږ ځو او د موسیقۍ پروګرامونه کوو او دغه کوز پښتانه موږ ته لکه د خپل وروڼو مینه راکړې ده او راکوي راځه. نو د دغې لارې نه زموږ بچو ته یو 5 روپۍ عاید دی او په دغه باندې هوسا وبسي. داسې ده استاده، غواړم چې خبرې د سره ډېرې وکړم که نه، خو دا شاه بزرګ استاد چې دی نو هغه هم تبلیغ داسې ګرمي کړي چې سم ډنګار ترې باسي او په رباب باندې جاوید جان ناست دی. جاوید جان په غېږ کې رباب نیولی دی که نه. زه یم چې د اورېدونکو ته یو خوندوره غوندې ولسي سندره زمزمه کې نو د هغې نه پس به بیا نورې خبرې وکړو. بیخي مې خوښه ده. لیدونکو تور توتان تاسو نه قربان. जाना न तू सादर सर का
گشنا دی بالکل زمانه کچر تکیگی بیتراشا بلا ناخادا گشنا دی بالکل زمانه قسم په خدای دې ځمکه خوند راکوینه توره بلبله ناخادا گشنا دی بالکل زمانه په دې مو شپو کړي اوازونه توره بلبله ناخادا گشنا دی بالکل زمانه ډېر لا معلم صاحب ډېر ښه خدای دې وکړي چې لیدونکو ته قابل قبول وګرځي د هغې ان شاء الله خوښي. ویوه ځکه ستاسو غږ کې هغه ستاسو د والد محترم استاد منور هغه رنګ بریښي قربانم شم دا ستاسو مینه ده. بیا د هغې خپل یو انداز ځانګړی انداز نو تاسو هم ماشاءالله ښکلې غږ او سره ښکلې هارمونیم غږوئ. معلم صاحب دا راته ووایي چې د منور استاد زامن ټول څو دي او موسیقۍ ته څوک راوتي دي؟ زه باید د ستاسو سوال په جواب کې داسې ووایم چې موږ الحمدلله د لوی خدای په فضل سره شپږ وروڼه وو. ښه یو مشر بازوان نومېده ښه چې هغه هم سکول ماستر یا معلم و. ښه د هغه نه چې کشر و نو پلار ته به یې خندل، مورکۍ ته به یې ویل چې په ما باندې پلار داسې نوم ایښی دی. اصلا زما یو وبښئ تره زوی و، پلار مې تره زوی و، زموږ تره مونږ به ورته لالا ویلی. دا پیزوان نوم په هغه ایښی و، پیزوان نوم یې په ایښی و د دویم ورور باندې. هغه په د ورځپاڼه کې مامور و، بابو و. دریم یې زه پخپله یم، زه هم معلم وم، یعنې استاد وم په سکول کې. په سکول کې. څلورم شازوان و زما نه کشر، هغه پولیس افسر و په دې ټرافیکو محکمه کې و. او ساروان چې و زراعت حرفوي انجینرۍ کې و. او هغه کشر چې و هغه د عبدالوکیل په لیسه کې و. موږ شپږ وروڼه وو. یو په د نجیب په دور کې د نجیب وبښئ د نجیب په دور حکومت کې د اجازونو په میدان یا وایي میدان په مخ کې په بم دماکه کې په شهادت ورسېدل. الله دې جنتونه نصیب. امین. نو زما فعلا موږ درې وروڼه سندرغاړي یو. زه پخپله رضوان منور، شازوان منور او ساروان منور. موږ د منور لاره تعقیبه کړې ده. هغه خو تا مخکې ورته اشاره وکړه چې یو شوقي عطایي سندرغاړی و او موږ هغه شوق ذوق نو موږ درې وروڼه سندرې وایو. او هغه کشره چې د ټولو نه دی مشر هم غریب کاره دی، او هغه کشره چې دی هغه درزي دی، خیاط. تاسو دغه ټول وروڼه دلته راغلي پېښور کې؟ نه، یوازې زه د خپلو اولادونو سره دلته یم او زما کشری ورور شاهجان منور هغه دلته دی. چې موسیقۍ سره اړوند دي هغه دلته دي؟ نه 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 نه، د کشری د موسیقۍ سره څه کوم لاس او ګریوان نه دی او نه سره د موسیقۍ سره کوم اړیکه لري. هغه د موسیقۍ نه مستثنا دی. موسیقي خوښه نه ده. خوښه یې ده، ولې نه؟ د چا موسیقي به دي شي، خو اړیکې ورسره نه ساتي. ستاسو والد صاحب څنګه مخکې هم ذکر شو عطایي د هارمونیم به هغه ډېر ښایسته ښکلی غږولو او زیات شهرت هغه د زاخیل استاد د دیرې د مجلس نه مونتی دی. زه به د خپلې پښتونخوا خبره وکړم. دا چې مبالغه نه شي، زما والد و پلار مې و، الله دې غرق رحمت کړي د نبي علیه السلام د امت سره، د ټولو مسلمانانو سره. زاخیل صاحب یو ورځ زه دا ټول ملګري هنرمندان ناست وو، قیاس مرحوم، سید عالم مرحوم، نعمت الله دې الله ژوندی لري، زاخیل مرحوم، د دې همکاران حاجي صاحب چمنګل مرحوم، دوی ناست وو. نو څه خبره کې بار شو، وایي منوره وایي ته خو اصل زموږ د سندرو پهلوان یې، که چاربي ته درکو چاربۍ ته ښه وی، که ټپه درکو ټپه ښه وی، چې څه شی درته انتخاب کړو هغه ته دغسې وایي چې تاسې فکر وکړه چې تا شل کاله مخکې ویلی دی. نو واقعا هغه ورته ډېره مینه ورکوله او منور ته خدای دغسې یو خوږ اواز ورکړی و، زړه راښکونکی اواز و، یو بېله طریقه او سبک و د هغه د اواز، یو بېل انداز و. نو د هغه سره ډېر نامه وشو د حجرې او دیرې په مجلس کې. استاد دا هارمونیم چې دی لږ دې له راځو، دې کې دا پونکي چې دي دې ته پونکۍ وایي، موږ ته پونکۍ وایو. دا څیزونه دا څو دي؟ دا ځینې 240 دي، ځینې 9 دېرش دي.
وجه څه ده کم او زیات ولې دي؟ کم او زیات کوم فرق پکې نه راځي ښه صرف دا باډیانې ښه دا باسندکونه دا پیټۍ ښه دا چې غټي د 200 سورونو دپاره غټي جوړیږي او د یو کم څلوېښتو دپاره وړې جوړیږي نور په سورونو کې څه فرق نشته د هغه یو 3 سوره زیات دي دا جوړیږي کوم ځای کې او نن سبا که څوک غواړي چې دا اخله منو ملاویږي که ملاویږي نو په څو ملاویږي او دا لرګی د څه شي دی د دې دا پکې چې دی دا څنګه دی دا نن سبا دلته الحمدلله خلکو خواري کړې ده خلکو دغه تخنیک ته کار کړی دی دا په لاهور کې او په سرګوده کې ښې پریمانه جوړیږي ماشیندریانې دي دې کې دننه سورونه ورته موږ وایو چې دا پکه چې ده دا باډي یا دا پیټۍ چې ده دا زیاتره د کلکو او سختو لرګونه جوړیږي لکه د شوي لکه د شوي لرګی لکه فرض مثال توت دغسې بعضې یو نیم د نختر د لرګي نه جوړیږي دا پنکا یا پکه چې ده دا د ګتې نه جوړه ده دا یې دې کې سرمن میلاو کړې ده دغه سرمن ده چمړه دا د دې په واسطه باندې لاندې اوسپنیزه سپرنګان دي هغه چې پکې راکش کړي هغې ته ورکوي هغه هوا دې سرونو ته ورکوي بیا چې په دې پردو باندې موږ ورته پردې وایو په دې سرونو باندې لاس ږدي نو دغه اواز کوي یو علم دی دغه د موسیقۍ دا کوم سرونه چې دي د ابتدایي دا چې تاسو وایي لکه هغه سانی دا پامارې ګاسا که نه دغه د موسیقۍ یو سبق دی که نه بلکل لږ زه وایم چې داسې موسیقۍ سره شوق لرونکي به وي چې هغه چې استاد دې لږ غوندې زمزمه کړي دا سرونه راته ستاسو اجازه دا د پنډتانو یا د مشرانو د استادانو په اصطلاح دا راګ ګروي دی دا د سرونو مور ده او د دې په خوا کې چې ما مخکې پکې هغه ولسي سندره وویله فوکو دې ته زله وایي زله دا لکه مور او پلار دا ټپه شربې ته په کوم سور کې دغه هغه نو د فنکار یا د سندرغاړي خپل هغه د انتخاب دی اوس په مختلفو راګونو کې ټپه ویل کېږي په ډېروي کې ویل کېږي پاړۍ کې ویل کېږي په کستوري کې ضلع کې ویل کېږي په بمپلاسۍ کې ویل کېږي په دغه کې ویل کېږي په کلیان کې ویل کېږي فرض مثال په یو بل راګ دی چې زما د ذهن نه ووته هغې کې ویل کېږي مختلفو راګونو کې ویل کېږي مختلفو راګونو کې اوس که زه وغواړم چې ستاسو نه هغه یو دوه درې ټپې واورم کومې چې منور استاد کړي دي چې هوښیار هغه چې پردي خپل کړي کمکل خپل پردي کوي ژړا راځي دویمه دا راته ووایي چې ستاسو د والد صاحب د منور استاد او زموږ دلته په دې پېښور کې د سبزلي خان استاد اوازونه بیخي یو شان دي هغه ټپه او غزل چې د لوبې په انداز د چارپیتې په انداز کې ویلی دی هغه د سید کمال بابا کلام دی دې سره پخوا کې ستاسو دغه یوه پوښتنه چې دا دواړه اوازونه د سبزلي خان صاحب او د منور اوازونه یو شان دي نو ډېرو هنرمندانو او برني ورونو زمونږ هغوی به ورته د افغانستان سبزلي ویل د دواړو په اندازونو کې په غایب کې په اوازونو کې او دا د ټپې په اخره کې چې کوم هغه انګۍ راغونډې د دواړو یو شان نو دغه یو ټپه ما چې کله واورېده د منور استاد نو ما چې دا خو سبزلي خان استاد لګیا دی چې اډیو کله بلکې ډېر خلک زه چې په ریډیو کله د منور استاد دا ټپې غږوم نو اکثر خلک وایي دا خو سبزلي خان داسې ګمان پکې همداسې ده همداسې ده د دوی اوازونه سره بیخي ورته او نږدې وو یو شان وو څه فرق پکې نه و ما ستاسو خبرې کوم خو زه یم دغه یو دوه درې ټپې که دې راته وکړې او والد صاحب چې په کوم انداز کې کړي دي
که نه نو ډېره مننه به نه وي. نه هغسې زه نشم راځئ. کولی نه د هغه امکانات ما سره شته نه زه د هغه ځای نیولی شم خو ستا د غوښتنې مطابق به خپله خواري وکړو راځئ ملګرو تاسو به خوشحاله شئ چې د رضوان منور صاحب د اواز واورئ بیا ورسره نورې خبرې کوو. ډېر ښه معلم صاحب ډېر خوند وکړو په دې لږ وختونو کې والله چې هغه وخت لاړو چې ستاسو والد محترم به په افغانستان کې د زاخیل په دیره کې دغه د دیرې مجلس کې برخه اخیسته او دغه نغمې او دغه لوبې به ویلي. پوښتنه دا لرم چې ستاسو د والد صاحب وروڼه څو یعنې ستاسو څو ترګان وو؟
ښه مخکې د دې نه چې زه د هغوی معلومات درکړم دا یو شوق و چې ستاسو غوښتنې ته ما جواب وویل ما شوق وکړو دا چې ارواښاد منور دې ته کومه روحه وربخلې ده کوم خواږه ورته وربخلې دي نو ما به انشاءالله 1% هم هغه نه اجرا کړي نو خدای دې وکړي چې د لیدونکو نه ماشاءالله خو بالکل تاسو هغې کې په دې کې هغه رنګ لیدی شي ستاسو د والد ستاسو محترم نه قربان دا ستاسو مینه ده زما د والد صاحب سره څلور ورونه وو ښه یعنې 3 ترونه مې نور وو چې مشر عبدالغفور نومېده دویم محمد ګل نومېده دریم لال ګل نومېده او څلورم زما والدي محترم ارواښاد بادام ګل منور وو بادام ښه په دغه نورو کې خو کوم د موسیقۍ لار ته نه دی راغلی نو دا د کلیو د ولس ټاپي خوار سړی کوي په لاره کې چې رواني که نه جاله په دغه باندې به ساړي باندې به سره ناست وي هغه سړی چې هغه بارونه وړي چوکه بې لخته بې لاس کې جانانه ستا خاطر دپاره ها جانان اخو او نورې د موسیقۍ سره مطلب مې دغه دی چې بیا د هغه په زامنو کې تاسو ذکر وکړو 6 وروڼه وایي تاسو 6 وایي که نه او 3 سندرې وایو سندرغاړي ستاسو د پس په دې موسیقۍ کې چې قدم ایښودی دی په بچو کې د څو بچي دي مال د خدای دی الله دې ستاسو د دې ټولو خاص کر د پښتنو سره د مصیبتونو نه وساتي خدای دې یو د خوشحالۍ او د سوکالۍ ژوند د دې ټولو پښتنو په نصیب کې لر دي که بر دي او که د نړۍ په سطحه دي زما 6 اولادونه دي اوه اولادونه دي البته یو ښځینه ده او 6 نارینه دي د یو نه علاوه چې هغه د موسیقۍ سره سر و کار نه لري شوق نه لري نور دغه 15 څوک تبلیغ کوي څوک سندرغاړي نو که دغه کوم بچي دي هنرمند دي راغلي دي د هغوی دا نومونه راته واخلي موږ به دغه تصویران هم د اورېدونکو ته وښیو مشر زوی مې پیغام منور دا څه کوي سندرې وایي سره باجه غږوي پاسون منور ښه هغه هم باجه غږوي سندرغاړی دی باجه غږوي محبت منور باجه غږوي سندرغاړی دی مخکې تبله لږه لږه غږوله شاداب منور باجه غږوي سندرغاړی دی نومان تبله غږوي او په دغه یو نوم باندې زما د یو زوی خفم دی نو خدمتګار مې ورته نوم انتخاب کړی و یو څوک و د هغه لقب یا تخلص خدمتګار و زما ډېر خوښ و نو دی پې اوس ناراضه دی د هغه خدمتګار نومېږي هغه د موسیقۍ سره ډېر ښکلی نوم دی او دغه بچي ته پې مه ناراضه کېږه او کله چې د خدایي خدمتګارانو ذکر کېږي نو باچا خان بابا تمام خلکو خدمتګار خدایي خدمتګار د مخلوق خدمت چې دی وي دا د الله خدمت دی تا باندې خپل والد صاحب داسې نوم ایښی دی چې ته به خدمت کې که خیرې کاغه په هر مد کې وي دی به انشاءالله نه خفه کېږي ټول موسیقۍ سره لاس او ګریوان دي په اصطلاح په متخیل دي هم لیدلي دي داخل دي پکې ټول راغلي دي پېښور ته څه لږ به ماته نن یو خبره به سپینه وکړې صفا چې دې وخت کې تاسو کارونه هم نشته بچي هم راغلي دي د کرایه په کورونو کې موسیقي څنګه زندګي څنګه تېرېږي څه مشکل دا چې صفا خبره وکړه پښتانه دې ګوري او د پښتو خبرې وکړه دا چې یو شعر دی د ملک جان استاد وایي چې سوځي هغه ځمکه چې اور پرې بلېږي په سر یې اور بلېږي زه دا نه وایم چې زه وږی یم ما ته ډوډۍ یا روټۍ نه رسېږي تقریبا د 2.5-3 میاشتو نه زموږ موسیقۍ د افغانانو د کډوالۍ یا د تلو سره دغه حالات ترینګلي شوي دي او ژوند یو څه مشکل شوی دی نو بیا هم زه تکراروم چې وږي نه یو روزي الله راکوي او یو وسیله سبب خدای پیدا کوي الله د رزق وعده کړې ده نو مشکلات بې انتها دي ځکه چې یو فامیل 20 کسه فامیل ولري یو کس د هغه یا شای باتا خوراک څښاک کرایه بیل وغیره 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 ټول هم د دغه دا زموږ دکانداریم ده دا زموږ پوله پټیم دی دا زموږ درزیتوب هم دی زموږ د عاید منبع ده دغې نه موږ رزق پیدا کوو دا زموږ د رزق پیدا کولو وسیله ده الله نه راضي و الله دې راضي شي او
موږ ته هم دعا وکړئ، موږ به هم دعا کوو چې خدای دې زموږ د بلې ډلې نه ثواب وکړي. دا زموږ یو ملګري یې بله ورځ مینه کړې وه د ثوابیا سره تعلق لري، ټنکوی راز صاحب پرون زه راغلی وم او د هغوی د طرفه څه لږ غوندې مالي مرسته وه. شاه بزرګ استاذ کور آباد بچی لوی موږ ته ډېر امداد موږ کوو، ډېر د خوشحاله راز صاحب نه دا خبره باید ما کړې وې او ما کوله. زما ورته فکر و چې راز صاحب ته د الله اوږد ژوند ورکړي او د پښتو په اصطلاح چې موږ ته یې دا موږ سره مینه کړې ده، زموږ د فن سره، زموږ د دغه تکلیف سره، زموږ د غربت سره، زموږ د لاچارۍ سره مینه کړې ده. موږ ته یې هغه څه چې موږ ته یې رالیږلي دي دا موږ ته په کورونو روپه ورځي. الله هم ډېر خوشحال ساته. معلم صاحب ګرمي هم ده، اوړه مې غواړي تاسو سره ډېرې خبرې وکړم او دا کتونکي او دا اورېدونکي به هم په دې باندې نه مړېږي. خو زه وایم چې د دې پروګرام شاه بزرګ استاد تبلیغ ته ریډي ناست دی که نه؟ بالکل او جان صاحب سره کباب پې په هغې کې. نو اخري د دې پروګرام د خاتمه زه وایم چې په یو ستاسو د خوښې په یو سندره یو ټپه وي که شاربیته وي که نیمکۍ وي که بدله وي که هر څه چې څه ستاسو خوښوي هغه دې اورېدونکو ته زمزمه کوي. او زه به ورته دا وایم چې دا پروګرام چې دی د منور استاذ په دیره کې د کیسه خانې شاته کباړي بازار کې د دې په دیره کې ریکارډ کېږي او راضي الله راضم صاحب کیمرې ته هم ناست دی او دغه ویډیو او دغه پروګرام به تاسو دپاره ښایسته ښکلې تیارۍ او بیا به تاسو زمونږ په چینلو باندې ګورئ. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زمونږ هم څنګه چې دوی په تزویه خدمتګار نامه ایښې ده، زمونږ هم جذبه ده خدمت ته، د لالچ نه ده که په لالچ موږ به پخوا پرېښي وو. نو تمه لرم چې دا زما کوشش ده، کاوش به تاسو خوښوئ. نو تاسو د دې نغمې سره پرېږدمه، تاسو به دا واورئ او ما له به اجازه راکړئ، خو د خپل نظر نه به مې ارومرو خبروئ. نو د کیمرامین راضي الله راضم سره او اخر کې دا نغمه واورئ د لوی الله په امان.
شمار د کور کالي کې یوې لۍ کې تار په تار زما نه بله ښځه غواړي دا کفار پنځه وخته راباندې اثبات کړي دوه کفه روزي راتلو د لاسه زما عمر خوار او زار دی د ده د وجې نه جدا رانه خپل یار دی پښتون مله دې سره څه ګزران پکار دی رښتیا وینا وکړه په منځ